نن ورځ د عربي اماراتو فلای دوبۍ خپل پرواز پس له اوږدې مودې څخه بیا شروع کړو. لله الحمد نن ورځ د افغانستان ټول هوایي ډګرونه زموږ خپل داخلي تخنیکي پرسونل لري او ټول خدمات وړاندې کوي. موږ سره نور شرکتونه هم په تماس کې دي چې انشاءالله په راتلونکي وخت کې به العربیه او جزیره ایرویز هم پروازونه شروع کړي او همداشان ترکش ایرلاین. د میدان په هکله دومره وایم چې د میدان امنیت او مسؤلیت انشاءالله دواړه کم چې د ایکا سازمان استعدادونه دي د هغو سره موافق دي. ټول خدمات انشاءالله معیاري دي. دا یو خوږ خبر ده چې پس له ډېره وخت او ډېر کار نه موږ وکړی شوی چې فلای دوبۍ پرواز هم کابل جان ته راوست او په ډېر دا د خوشحالي او د ویاړ ځای ده او له دې سره به ټیکټونه د موږ وطندارانو ته که په داخل کې دي که په خارج کې دي چې سفر کوي ارزانه به وي او د دې ګټه به د موږ او د تاسې د حاقینو ته او بزګرانو ته رسیږي انشاءالله چې نن نه به 2 پروازه وي د فلای دوبۍ. د 22 تاریخ د دې میاشتې نه به د ورځې 3 پروازه شروع کېږي. د راتلونکې میاشتې نه به د ورځې 4 پروازه وي او د موږ او د تاسې د قندار انار، د تګاب انار، وچې میوې او انځر به که خیر امارات عربي متحده ته ځي او ګلف ټولو هیوادونو ته به ځي که خیر دا به پل وي. دا به انشاءالله امارات عربي او کابل ترمنځ یو پل وي چې له نړۍ سره مو ونښلوي. دا یو خوږ خبر ده د افغانستان د خلکو لپاره.